سړیا دغه کمرې غم وکړه کنه داسې منټې راوړې دی او دلته به کاڼی شي نو یم کاڼې به شي د خدای بې انصافې څنګه کاڼې به شي ګیلکار شته ګیلکار پسې به دوربین ګرځې نشته مالېسو سیمټ تا ته ګرانېږي ورځ ته ورځ اسمان ته خیږي بس ویم تا به ولا بیا خرڅه کړم ځه واو دقه وکړه دقه یو کار پاتې دی دا بس کیسې ستا ډېرې دي السلام علیکم وعلیکم سلام دا څه کنه دا دې اوچاته راوخته ولې د پلار دې واده دی دویم څه چې مجمع ته راوختې بابا دا ستا واده نه دی تاسو غوبت جوړ کړي زما د واده غم درسره شته که نه ما له واده وکړه راشه کنه مشر به پاڅه او تا له واده وکړه مشر به خپل کار کوي ویې واده ووایه دغه پلار دې دی چې څه ورته ویې وایم ورته زما خیال ته یې مور نی دا څه کړه چنجوړ مخ خولې ورکړي دي دا ته کومه خبره وکړه وی مشر په خپل کار کې خو زه ټیک ته دا کچر شو بدله شي ما ته اسانه ځکه چې ما له الله پاک ډېر حسن راکړی زما صحیح ته وګوره پلاره دا په برېتو نه ده ښه دا دا په هنر او په زور ده او نه د زور شته او نه د هنر شته یوازې څوکې نه دي چې دې برو ته لوباسي یعنې په ایمان چې راچوکوم یې لار کې نه پلاره نن سبا چې صرف شو شا ګرځېږي جیب کې د روپۍ نه دي خو چې سټایل مایل خو دي وي که نه دا اوس څه دي یا بچي د دې نه دې اتي پیدا کېږي کیلو ټماټر دې چې راوړې کور ته شوی یا بوره دا ټماټر د سره خوند کېږي نه لکه دا پلار مې بېدبیر ما کې خو لکه دا ډرم ورځ تر ورځې پلنېږي ما سره خو دا خوند ما سره خو لکه چې تماچه لاسو کې یا مطلب دا چې دا یو لک روپو موبایل لاسه او صرف د اکشن یې جوړوم ویمه یا لکه دا خبرې پرېږده ویمه دې هلک له د واده څه غم کول پکار دي خو څنګه چل دی دله به څو ښځه ورکړي او که نه پلاره یو سوچ په دماغو کې شته داسې کار دی چې اجنې ته به زه ځان ښیم چې آی لو یو صحیح ده خو ګورې په پالنګ باندې به زه خېږم نه بس باقي ستاسو کار چې څه طریقه کوئ او هغه کار به درځو کوم دا پکې بیا ستاسو کار لکه مطلب دا چې دوکه به ورکوو دوکه خو نه ولې مطلب دا ته وایې چې دا ډېر ښکلي ځوان دی تاسو وایې نو زه خو وایم چې هېڅ هم نه دي خو خفه کېږم ورورې ستا واده به کېږي چې هېڅ غم ونه کړي ښه لکه پناټي شي یوه سترګه سره او یوه توره دا ته ورته وګوره بس ستا رور دی نو زما رور دی خو تا ته تللی خو زما مور ته ته نو شهزاده به دا ما ته تک څنګه تللی نیسم څوک ته خو ډېرې دی چې زه یو منټه پلاره ګورې دا مې راته اخري وار لیکل وګوره وته وتښتېدو دا یې خو نارتوب و یاره بس ته پرېږده که نه واړه یستی خو یم چې ستا هم ژبه بدله نه شي نو خبرو ته لګېدلی خو پاسه چې اوس کار ولایسته سم پاسه د کړوتو جالي یو ځل چې چا ته کښېنه د واده سړی خو نه دي خدای دې سبا کړه نیوکه ته نه کوو زه به ډډه شم دا ده چې ځو ډېره ګلولو شهزادګۍ دا راته ووایه که نه چې تا خو ماته داسې په مینو کتل ما نه خو مخې سره بس زړه یوړی لکه څنګه چې چې دې په کاڼ ولېږي او ټول هر څه دې بار راغورځېږي که نه وای قربان نو بس تا له الله پاک دومره حسن درکړی دی چې هغه حسن څنګه ته ماته مخامخ دی کړه بس هر څه کار دی راله خراب کړو دا راته ووایه د کوم ځای د کوم کلي زه ټاباد هغه کلي یم ټاباد لکه دا خو ډېره لرې ده خو زه بهر کې هر څه شي که نه داسې کار دی زر بس مو پلار درلېږم ما ته وګوره خوښ یم بالکل مې خوښ دی درولېږم مو پلاره بالکل مور او پلار راولېږه ښځه ورځه زه اوس ورشه وای که نه ये सके तो خاصه مګه بدرنګ لیکي کو چل مخکیره کورسري خو کار شو ورزم چې مور په عالم زیر ورکم دا چا قشا کړه می ماتې په سړیا دا ول څه چل کووس وایم زه خو حیران یم چې کم سړي له وردې نو 10 تولې او 15 تولې کالي نو دا کم ځای نه را پیدا کړو او بل ته ګنیشوریا راي ساتلې دا وای کور واپس لیکي راشه کنه موږ ځان پسې کور نه هغه پسې به ولیکو زرا د الله دې پکې خیر واچي د شي خدایه پاکه وایم دې مور پلار مې څونه وخت تېر کړو خدایه پاکه چې دوی به کله راځي چې دا رشته ولې ورکړي نو ډېر غټ کار به وشي د دوی دا کړو به پځې شي تو مبارک شه بیبي کار جوړو شو خیره کار شو او جن دې سبا جن دې ډایرک واده دې که خیر او دې اسمه خزه مې دلا وکړه چې دا کله مې تماشي بیبي د دې مبارک دې ته لیک چوټک نه و او یو ګډي چوټه به وړه
انصافه داسې شرمېدلې مې په جون کې نورې په خپل واده کړېږي په دې ګډ شوم بابا ما له خو چا جنیا نه راکوله دا خو باران څپلۍ ده نو څوک به له څه ښځه ورکړي هلکانو ستړي مه شئ په خیر الله دې خوشحاله کړه الله دې آباد ساته ښه ویم دا دې چل دی جي دا مې کور ودانې ده دا لږ به د خیره په دې پالنګ دلته وخېجو حجره کې نو بیا به نور رسومات وغیره ادا کړو خوښ هم ده کېږي زه راځه هله کښېنه هلې هلکانو دا دغه دي په قلار ونیسئ بچي هله ونیسئ صداقت چا ماته دی خدای موه ټول عمر تاسو کومه ماته دی بې خوندو اخې کدي باد په جارو د لراجه پردې کټم مات کو مبارک شئ الله هم خوشحاله کړي ډېره زیاته مننه خوشحاله شي استادي مبارک وای دا خو بلا ده زه خو دې لور نه ورکوم په تاسو راپورټ کوم راپورټ مه کوه که زه خو نه راپورټ کوم خو دا یو نه دی هغه م څه کوم یزبیا تا ته وایم مینت ته ته کوم جولې درته غواړم بیا ما یاد خو دې یو له ورکړې زه دغه تاڼې ته راپورټ کوم نه که نه زه به څوک یم پلار مې نه که نه پلار خو یو عظیم نوم دی دا خفه خو کولی نه تاسو شم ډېره لوی دوکه کړې بس ده خو په ناقص نه وستې. بس بس پرې خیر په خیر دې خفه نه شي بس ما ته منظوره بس منظوره ما ته منظوره بس هغه صحیح ده زه دواړه وروڼه دي بدله مې مشرم دی دا بس بچي صحیح ده هغه یو صحیح دی دا صحیح ده مبارک دا ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه الله هم خوشحاله کړه لاړو سلام علیکم الله دې سات ضرورت منګه یاد زه چې ځو زه چې ځو زه الله هم خوشحاله چیوله زه جانو ډېر زیات مې خوښېږي خدای دې بیا خو بس خو دا جانو مالو دا ډالینګ دې راته ووایې که نه نو قسم په خدای چې دا ژبه نه پرې کوم او دې سپو ته یې اچوم خو د پلار د عزت خبره مې نه وه په ایمار کې مې کولې ډېره غوسه کېږه دا تمه که نه یو اله هغې اوس ما سره د پیار خبرې شروع کړې خدای به که په دې خبره ته ما دوکه کې واه 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 لالا وایم داسې د مینې او د محبت خبرې چالو کړي وي دا څنګه چل دی وره تیرې پیکوړو چانس ته ګوره قسم په خدای ټیکهدار سره مې خبره کړې ده بس هغې ته هغې ورکوم او ښه خبره باندې چړې ښه د زره پیار خبرې وایم زما په حق ته ډاکه والې ده خدای دې بیخ وباسه خدای دې بیخ ته قدرتونه وباسي چې زه په دې منګه کوړې واړولم په دې منګه کوړې وای 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 یا سړیه د ګل په شان تصویر مې په دغه څپیاکه باندې غرق کو په دې څه دا خو نه اوس دی او نه بیا ده ویم یا ښځې ویم زمان ډېره بدي شي خو څوک هم مل د پښتو دې دویم چې په تبر مې ووالې دغه خلک نوکر هم نه ساتي دا موږ چې څنګه انګور راوسته ویم د ګل په شان زوی مې پې غرق کو بیا راورسېد وایم داسې کار دی که نه بابا وایم چې ما له به واده کې زه نه پوهېږم داسې کار دی که واده رالیو نه که که نه والله ښې چې دا کور ته پرېږدم یو بچی دا دنیا هم پرېږده په تاسو تاله څوک نه درکوي ولې به یې نه راکوي بابا یا بچی نو کوي که نه یا الله ته مې معاف کړي نو ډېر بدرنګې که نه نو بابا نو بدرنګ به نه یم نو بس خدای پیدا کړې ما نو دغه خو زه بیم څه به کوو ښځې یا سړیه څه وکړو موږ به پې شرمېږو نو زموږ د غاړې غور دی نو څه زه خو یم ځکه نه یو کار نه کړو حبیبالله خان کره به ورشو د هغه لور به وله وغواړو ورپسې دا موږ به په هغوی خرڅ کړو راځه دا بچې کېنه اوس څوک تاله بیا کړو راځه ښځې ورشه هغه سپین چیکارې دې راواله هغه زما ناروغه یېري چې بیا به مې چېرته وي هلته به دې کړي راځه داسې کار دی که نه چې زما نوم باندې کېږي که دا واده رالیو کړو نو دا ښځه هم ځان سره خیبم زه خاص یم خیبېږم Stop!
ما پسې لکه د راشولي اړیکو په شان خره مخه پاسا خاول مې پردې نه وای خدایا په دې خوله دا نوم چېرته کابل خوند کوي لاره خدای دې را سره خلاص کا چېرې پسې دې واړه دا چې سلام علیکم بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام وګوره چې دا پاتې چې دا پاڅه جی سلام علیکم د پیشمنې غږه وځه د پیشمنې غږه ادب هم ترې کېدی چې مشرانو ته پاسي کېده بچي شیر مورخو او پلار دا زم په څه پلاړولم دا څه شیرې یا بچي بس د خیره دغه مې ولا وکړه دا رشته بس پاخه شوه که خیري او ابي مولا ته دې خدای ښه وکړي خیر راته وکړه زما تصویر خو مته نه راښولې که نه یاره دا موږ څه کار دی چې ستا تصویر مته ښوده خو بس د خیره سبا واده دی چې په جنګ ځو ټول ارمانونه دې راله تباه او برباد کړه ما مې زه به چېرته کې پرنسپله کوم دا اوس څه دي لاټو باندې زه څوک په دې دنیا کې تا ته پرنسپله نه میلاوېږي بس شکر وباسه بس په دې شکر وباسه ښایسته جینۍ خدای درکړې ده سړیه 2 غنټې شوې او رنګ یې کړو سپور نه رسېدل دا څنګه جنګ دی وایم السلام علیکم اجي وعلیکم سلام بخیر علي وروره بخیر بخیر سلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم ورور السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه څنګه یې خیر دی څنګه چل دی دا خو تاسو 15 کسه په جنګ راغلې یاروره ښه ډېر خلک مې راغوښتي خو ټول خیرات خوارو وریجې ور واچولې خو زه تباه او برباد کې قسم په خدای چې په دې سوپ دله دا سندل پوزه نه دا دله ماتوم لالا هر څه خو به کېږي راځئ چې راچې وڅکو نه بچي چې پرېږده وستا مې راولاړه که چې زوی ستا ورېږه ځې خو ځې خو چې واده را زلمې خو وینم که یاره بس څه کوې بې ښکلې زلمې دی که نه په هغه به څه کوې بس ډېر ښکلې زلمې دي ته پرېږده ښکلې او خراب بیا زه اوس وګورم داسې دی دا زما زوی دی که نه ولې څه دي داسې بدرنګ خو ما په پیریانو کې مې لیدلی څومره چې دا بدرنګ دی لکه د خدای بنده دی زما بچي دی زما په زړه ورته وګوره زما په سترګو ورته وګوره په خپلو سترګو ورته ته ګوره زه ورته اړو ستا په سترګو ګورم نه دا به اوس څه کېږي دا به څه کېږي تا چې ما ته کوم تصویر ښودلی دی ما له باغ هلک راکړې خدایه پاکه یا بچي یا بچي ما ته وګوره مخ راوه همدارې یا بچي سوال درته کوم بیا مې عیاذي خیر دی بچي او په اسلام کې وي څلور چې دي نو دا فرض دی خیر دی دا یوه بله نو څلور خو فرض دی خو صرف زما لپاره فرض دی ستا خو په خپله دغه یو دا ګولي خندانه کړې تا هم څلور کړی وي که نه تا خدای ته پو برباد کا هغه کې به ته مانه لانجه جوړی رشته دله ګورو پاتې وماسي ولې ما د دې زره دینه به ستا چاره چومه زه نه منم نه بچي که څنګه بیا نه منې ستا هغه نیکه بیا هم مني په داسې کار وکړه روکې په رخپه کې وله پړې واچوی که نه او د موټرسایکل پر وتړی او راکاږې چې بیا داسې غلطي پلار ولیکي یا بچي بچي خیر دی یا سړیه ویمونه که نه د بابا لپاره ورته بیبي څه وایي جګړه جوړېږي بس دی فیصلې سره وکړه سړیه او که د مور د خفه کېږو د هارټ اټیک به ورته وشي ګوره ډېر ورکوټې زړی دی او غاښ یې مونه کېني چې دا منظمې ترې راپروږ نه زه بس زلمیه زه بس ما ته منظوره ده لا 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 زه بچي راځې زه خدای کوي ناکام دي زویه مه خفه کېږه خیر دې مخ راغونډ که دا خو بیا ورختې یا خدایا مړې یا خدایا مړې ودرېږه داسې کار کوه دې خو راشه پلاره تا چې ما نه کوم د نتګلۍ نه راکمې بیزوګانې راوستلې که نه نو دا ستا او زما د دې مور دې مبارک شي زه درداره ځم ښه بس درې که بڼه دا کور دی ګوره خو د چنګړیانو کور شو دا اوس څه دي وایم یا زویه اوس څوک دواړه چرمخکې دي او په جګړو کې دونه تیز دي ښځې ته ورته څه ووایه که نه بلاګانې دې راوستي بلاګانې چې څه ورڅه کوئ یا خدای تاسو دلته جګړه کوئ زوی دلته کې ځان یا بچې لویشي انا وای خدایه ویم د دې جون نه خو عمر خري زه دومره بدرنګ یم چې ما له څوک لور خوب نه راکوي Ana
سکونه یا بچه خودکشی آرامه ده خدای دې بیخونه باسه مردکیا احادیث شریف دی کم سړی چې خودکشي کوي کم سړی چې قتل کوي او کم سړی چې سود کوي دا به ټول عمر په جهنم کې پراته دي لالا نو بیا زه څه کوم په دې دنیا کې یوه چیز باندې یو مشوره درکوم کنه څه بیبي زیارت ته وتلی یم منجوري شوی باندې او ناوا د کړلو باندې مالګې تمولې بیبي ستا دا مشوره دې خوښه شوه لومبې مالګه نه را ویم دې لالا له مې تمومه چپ مردګي قسم په خدای چې اعلانوم دی زه دې دو بلاګانو نه تنګ تو زما درېمه کې زما درېمه ته سلامي ویم تاسې مالګه دله نه تموم لالا مالګه دې تاسې تموم که نه چې تا خدای د دې بلاګانو نه خلاص کړي